السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمانی ما او نننۍ ویډیو سره ستاسو مخکې حاضر یم. نن زموږ د ویډیو ټایپینګ دی د یو سیم پوره مطلب د چا ډیټا راوباسل، هو غلط مطلب مې نه دی. مثال په طور که تاسو ته څوک ټلیفون کوي یا تاسو څوک تنګوي یا مطلب تاسو سره هغه فضول تنګول کوي او تاسو ته پته نه لګي چې یار دا کس څوک دی، دا کم ځای دی، دا کم ځای نه دی. یا هغه مثال په طور تاسو د کور په نمبر باندې ټلیفون کوي او خپل ځان درته نه ښیي او تاسو پریشان یې یار چې یار دا څه قصه را داسې چللی دی، ولې ټلیفون کوي یار. خو بالکل دې کې د پریشانۍ خبره نشته، ولې چې جاوید رحمان شته. اوس به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو ته څوک ټلیفون کوي یا تاسو ته څوک هر څه کوي مطلب او تاسو غواړئ چې زه د یو نمبر پوره ډیټا راوباسم، د دې نمبر زه پوره ډیټا راوباسم، د ده نوم څه دی، د ده ځای سره دی، په کوم ځای کې دی، په کوم ځای کې دی، د ده ایډرس څه دی، د ده حالانکې حتی تر دې پورې چې د ده شناختي کارت نمبر څه دی، دا ټول به په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه کولی شئ چې په یو کلیک باندې د هغه پوره ډیټا راوباسئ او د هغه پوره معلومات د ځان سره حاصل کړئ او ویې پېژنئ چې دا څوک دی، د کوم ځای دی، د کوم ځای نه دی، تاسو ته پوره معلومات حاصل شي. خو یوه خبره بالکل ستاسو د یاده وي چې دا چې کوم اپلیکیشن زه تاسو ته ښیم هغه ډاونلوډ کېدو لپاره، نو دا اپلیکیشن چې د 2017 نه چې کوم اخوا نمبر یې کولی شي که نه، مثال په طور د 2017 نه واره او د 2022 دا اوس 2022 دی، 2022 پورې چې کوم سیمان کولی شي دا هغې کې کار کوي او د هغې نه شاته چې کومې نمبرې دي زړې نمبرې دي په هغې کې به دا کار نه کوي. ولې چې بیا به تاسو زیات کسان بیا میسج کوي په دغه باندې بیا وایي چې یار دې کې خو دا نمبر کار نه کوي، دا خو دروغ وي، دا فیک ویډیو دا غري دا غري. نو به زه داسې ویډیوګانې جوړوم چې هغه بالکل د ثبوت سره. نو دا زه چې کوم اپلیکیشن تاسو ته اوس ښیم پر دې موبایل کې هغه چې هغه د دغه نه کار کوي، د 2017 نه کار کوي چې مطلب د 2017 نه والا او د 2022 پورې چې کوم دغه کولی شي سیمان کولی شي په هغې کې به دا کار کوي او د هغې نه وروسته هغې نه مخکې چې کوم سیمان کولی شي د هغې کې به دا کار بالکل نه کوي. زه تاسو بوځم خپل موبایل سکرین ته او هلته کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د یو چا پوره ډیټا څنګه راوباسئ، مطلب د هغه پوره تاسو معلومات حاصل کړئ، د هغه هر څه تاسو راوباسئ. خو د هغې نه مخکې یوه خبره یاد ساتئ چې ویډیو هم خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب چینل زموږ ډېر ولاړ دی په ځای باندې ځي نه مخکې، نو زه دې ویډیو لپاره لینک ورکوم او ورشئ زموږ یوټیوب ته او زموږ یوټیوب ځان سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو ځان سره د ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ. صحیح شوه. راځئ خپل موبایل سکرین ته رالم. دې خو تاسو زما موبایل سکرین دی، تاسو به ټوسي چلو کې ټول نه مخکې به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن به تاسو کولاو کې ښیم درته چې د اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ، په کوم ځای کې د اپلیکیشن دی. صحیح شوه. دلته کولاو دا به تاسو ته په دې شکل کې کولاو چې څنګه دا تاسو ته ښکاري د مخامخ شکل دی. صحیح شوه. دا لومبۍ بر چې ته ایک لیکلی سرور ایک په دې به تاسو کلیک کوئ. صحیح شوه. دې کې تاسو دلته کلیک کو په دې بره ځای کې به تاسو دې کې به څه ورکړئ، دې ځای کې تاسو لمبر ورکړئ. صحیح شوه. لمبر په دې ځای کې ورکړئ. زه مثال په طور دې کې لمبر ورکوم تاسو ته ښیم هم. زه دې کې ورکوم 0394 22 په دې کې دا لمبر اوس ما ورکو تاسو ته ښکاري. صحیح ده. اوس په دې سرچ باندې به کلیک کړئ، دا کمبر تاسو د کم سرچ چې تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کړئ. دا سرچ مې کلیک کو. اوس ګوره اوس ماته هم دا لوډینګ کې خو خیر تاسو سره به لوډینګ به تاسو سره نه کوي، ولې چې دا زما سره نیټ کمزور دی، دا په نیټ چلیږي او نیټ بغیر هم دا کار نه کوي. نو په دې وجه باندې چې دا لږ لوډینګ کوي. اوس به دا تاسو ته ښکاره شي دا نیټ کار نه کوي. صبر ښه. اوس بیا یو رزل بیا ټرای کوم چې دا څه کوي. دې نمبر ته ګوره ها دا نیټ کمزوری دی، نو په دې نیټ په دې وجه باندې چې دی که نه دا زما سره کار نه کوي که نه دا زر کار کوي. دا وګورئ دا تاسو ته ویل د دې پوره ډیټا راوباسه تاسو مخامخ ښکاري. دا بره نوم دی. صحیح شوه. دا مثال په طور زما د تره نمبر دی، نو هغه پکې ما سرچ کو او هغې زه تاسو ته ښیم. هسې یو مثال په طور تاسو ته مطلب یو ثبوت در کوم چې دا راوباسي که نه. دا زما تره نمبر دی، دا بره د هغه نوم دی، دا کته د هغې ایډرس دی او دا کته اخر کې د هغه شناختي کارت نمبر دی. دا بره شروع کې چې دی نو د هغه تحصیل دی، د ضلع ده چې د کوم ځای سره تعلق صحیح د کوم ځای سره نه دي. بیا هم تاسو ته یو خبره بالکل بیا دې ستاسو یاد وي چې دا اپلیکیشن دا چې دی دا به 2017 نه والا او د 2022 پورې چې کومې نمبرې کولی شي دي په هغې کې به دا کار کوي او د هغې نه چې کومې مخکې نمبرې کولی شي دي هغې کې به دا کار بالکل نه کوي. صحیح شوه. دا تاسو ته ښکاري مخامخ هر څه د هغه پر سکرین باندې. صحیح شوه. اوس دې نه زه وځم. صحیح شوه. اوس دې خو دې کې شاته ګوره
اوس مثال په تور کدی کې دا کار نه کوي کنه او په دیو کې کار نه تاسو کړه پرې دا چې دا کم دو دی کله سرور دو پدی کې چې کول شي پرې 3 بیا پرې 4 داسي پدی کوم تاسو چې کول شي خو بالکل چې د پرې بره کې کار کې شروع کې کار کوي خو شرط پکې دا کړی چې د لمبر چې د 2017 نه وره او د 2022 پورې مطلب دی مینس کې کول شي چې دینه مخکې نه کول شي مطلب 2016 2015 د سي دی دا ټیم کې نه کول شي چې هغه په اپلیکیشن کې کار بالکل نه کوي نو دغه طریقه و د لمبر د ډیټیل د یو مرګري پښتنه هم کړو چې موږ بر مطلب د چاره لمبر څنګه رب ډیټیل لو بس د رقم زید کم زنه د بغرد دغه من استعمال نه کوي ویډیو خوشي د مرګري سره ضرور شیر کړئ او داس ویډیو ګان لپاره جاوید الرحمن افیشل جان سره ضرور فالو کړئ سبسکرایب کړئ او ویډیو د مرګري شیر کړئ والسلام